یو باچاو یو وخت د علما ډېر ساتل، ډېر بې نازول، تحفې محفې به ورکولې، قدر به ورکوئ. وزیر یې دی یو کمونیزم عقیدې والا سړی غوندې سړی و، یو دهري عقیده یو خلقه مزاجه چې د علماو د نامه صحبت کوي. نو هغه وزیر ورکول چې باچا صاحب تا خو ټوله باشي په ملایانو وخوړه، ټولو مردۍ ته مېلمستیاوې دي او تحفې دي او تنخواوې دي او مسلې. باچا هوښیار سړی و، وزیر جاهل او ناپوه سړی و. دغه ذهنیت داسې دي که نه چې دا دنیا او باچي موږ په خپل عقل او هوښیارۍ باندې چلو. وایي وزیر صاحب زه به تا ته یو تحفه درکړم. هغه وایي څه؟ وایي دغه بزه به درکړم تا ته په تحفه کې. خو نازوه یې ښه بزه ده، نسلي بزه ده. هغه وایي صحیح. وزیر هم بزه بوتله او بزال ته بچان راوړي او بچان زیږوي. وخت ډېر تېر سو. یو وخت باچا پوښتنه وکړه، وایي وزیر صاحب څنګه دا زما بزه؟ هغه وایي بزه خو دې باچا صاحب ډېره ښه بزه راکړې ده، ښه بچان راوړي او ښه نسلي بزه ده او کور کې هم ډېرې شریک میراث وي د دې بزې د راتګ سره. خو یو تاوان لري باچا صاحب. هغه وایي څه؟ وایي داسې تاوان لري چې دغه د دې بزې کم بچی دی، هغه بچی د دې مور خیال نه ساتي چې دا مې مور ده، او نه د دې خور خیال ساتي چې دا مې خور ده، او نه دا ساتي چې موږ په کور کې سره ناست یو مېلمانه نابلده شناخته د دې خیال نه ساتي. هغه بچی راولاړ شي مور ته ورپورته شي، خور ته ورپورته شي. داسې بې سطره زندګي ده. باچا صاحب هوښیار سړی د اولې ورځې څخه کردار دا کړی د دې لپاره چې په ده باندې اقرار وکړي. وایي یاره وزیر صاحب دا خبره دې فرضۍ ده، خو په دې بزو کې مولا نشته. که مولا پکشي کې وایي دا شی ورښودي چې دا دې مور ده او دا دې خور ده، دې ته قتل ناجایز دی، بې ستري مه کوه، بې حیایي مه کوه. باچا وزیر پوه سو. هغه ویل چې ولا مولا صاحب ته ساتي د دې دپاره چې د دې ملک نظم ورباندې راولي، د زنا نه خلک ورباندې ساتي، د بې ستري او بې حیایي او د قتل نه خلک ورباندې ساتي. واقعي د مولا دغه کردار. خلک وایي ملایانو څه کړي دي؟ ملایانو ستا کور در جوړ کړی دی هلکه. د ملایانو په برکت باندې د ملک جوړ دی. کنې نن به د بزو غوندې تاسې په کوڅو کې سره ایله وئ چې هر څه مو کولی، نسل به مو نه وای معلوم، او قتلونه او غارتونه به وای.